د اسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو السلام علیکم. پام وکړئ د دې مهال یو مهم خبر ته. د بغلان له دهنه غوري ولسوالۍ څخه افغان ځواکونه ووتل. افغانستان شمال 219 پامیر اردو وايي د بغلان نظامي شورا د پرېکړې له مخې د دغه ولایت له دهنه غوري ولسوالۍ څخه امنیتی ځواکونه بل ځای ته ولېږدېدل. د اردو په خپله اعلامیه کې زیاتوي ځايي خلکو ته د مرګ ژوبلې نه اوښتو د لارې د نه بندېدو او پرسونل ته په وخت اکمالاتو نه رسېدو د مخنیوي لپاره د دهنه غوري ولسوالۍ امنیتي ځواکونه د لنډ مهال لپاره بل ځای ته ولېږدول شول. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې د دهنه غوري ولسوالۍ له مرکز او ټولو سیمو حکومت وتلی ده. نوموړی زیاتوي په سیمو کې تصفیوي عملیات دوام لري او دښمن اوس مهال د پلخمري ولسوالۍ په قلعه خواجه سیمه کې محاصره ده. تېره میلادي میاشت افغان ځواکونو د بغلان له بورکه ولسوالۍ هم وتلي وو او دا ولسوالۍ اوس هم لا د طالبانو په واک کې. طالبان د دې ولسوالۍ تر نیولو وروسته د بغلان د مرکزي بغلان او دهنه غوري په ګډون مختلف ولسوالۍ کې بریدونه ډېر کړل. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د فاریاب شیرین تګاب ولسوالۍ هم نیولې ده. د بغلان ته څیرمه فاریاب ولایت کې هم پرون د ولایت شورا مرستیال صبغت الله سیلاب وویل چې د دغه ولایت شیرین تګاب ولسوالۍ هم د طالبانو لاسته ورغلې. نوموړي په خبر له نږدې 3 کلونو راهیسې دغه ولسوالۍ کلابنده وه. طالبان د جون پر 8 د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ هم نیولې وه، که څه هم حکومت د جون پر 14 چې دا ولسوالۍ نیولې، خو ولایتي شورا وروسته وویل چې ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې ده. ګران ملګرو، مننه چې تر دې دمه وئ راسره. دا د اسیا نیوز امتحاني خپرونې دي. که چیرې ویډیو مو خوښ شوي لایک او که چیرې کوم نظر لرئ په کومنټ کې ولیکئ. مننه.